لکه مثال په تور باندې قرآن کریم ختم دا ثابت ته شتره زموږ په دین کې شتره. عبدالله ابن عمر بن العاص رضی الله عنه دا ډېر زاهد انسانو. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته هدایت بیانول. اوږد حدیث دی، هغه مختصر جملې تر عالم مقصودی. هغه ته هدایت بیانول، هغه ته ویل په 40 ورځو کې قرآن ختموه. او ورته یا رسول الله زه دینه زیات طاقت لرم چې کم طاقت لرم چې ختم یې کم، طاقت زیات لرم چې په کم ورځو کې ختم کم، په میاشت کې. بیا یا رسول الله نور راته کم کویل 100 ورځو کې، بیا هفته کې، بیا اخره کې 3 ورځې بس. او ته ویل هغه ویل یا رسول الله د دین کم ختمولای شم، په یو ورځ کې هم شم ختمولای. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. هغه سړی په قرآن ډوله پوهیږي چې کم سړی د 3 ورځو نه کم قرآن ولولي. نو ګور اصل قرآن ثابت دی چې سړی ختم کی هغه او 3 ورځې کم سے کم او زیات نه زیات 40 ورځې کې. مخ په 2 میاشتو کې هم نه ختمو، کال کې هم چرته نه ختمو، دا هم زیاته دی. کم سے کم چې په میاشت کې 40 ورځې کې خو دې مونږ قرآن ختمو ځان لکنه. لیکن اوس شیطان راوړه کېده او موږ تیره دین په جامه کې نوې بدعات نوې طریقې راته پکې ایجاد لې. خفه کېږو به نه، خیر خبرو په دلیل باندې کوو. موږ چې کله مړی وشي که نه او بیا قاریان صاحبان راولو هلته وله سپارې په لاس کې ورکړو چې تاسو اوس قرآن ولولئ. دا چېرته نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې شوي؟ د یو صحابي چېرته کړي؟ نفس قرآن ثابت دی، ختم ثابت دی، خدا کیفیت دا طریقه دا ثابت ده نه، دا ثابت نه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه ثابت نه ده. ډېر شي مړي په ټیم کې شوي دي. یا نوی کور مونږ جوړ کړو سیبا، نوی دکان یا بل څه هغې دپاره سیبا قاریان بوځو، سپارې وله په لاس کې ورکړو چې راځي ختم نه وي. ختم وکړو وروسته پسې خوراک هم وکړو. دا طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ثابتولی شي؟ چیلنج سره مونږ ویو. یا د یو صحابي نه په یو ضعیف سره څوک ثابت کړي، سند صحیح را څه کې ضعیف سره څوک ثابت کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو داسې طریقه کړې.